څنګه چې تاسو ته پته ده چې د وړوکي اختر خوشحالۍ را روانې دي او چې خوشحالۍ موقع وي او پکې د شیرینو خوراک نه وي نو هغه خوشحالي چې ده هغه نیمګړې وي. د اختر په خوشحالو په موقع باندې د شیرینو یو ډیر اهم کردار دی او ضرور چې اختر مبارکو ته کم ملمانه راځي په هغې باندې ضرور د خوږو خوراک چې دی هغه لازمن کیږي. یو طرف ته مهنګایي هم ده خو دکاندار سره به خبرې اترې کوو چې د شیرینو په اغشتو کې د دې په خریدارۍ کې تر کم حده پورې کمې راغلې یا زیاتې راغلې یا چې څومره ګراني چې ده هغه په دې باندې څومره حده پورې اثرانداز شوي ده. نو راځئ چې ورشو او دې دکاندار سره خبرې اترې وکړو. کتونکو دکان ته مونږ را دننه شو او خلک راځي د اختر د خوشحالو دپاره څوک رسګولې اخلي، څوک برفیان اخلي، څوک مکس مټۍ اخلي. دکاندار سره خبرې اترې کوو چې کم ایټم زیات خرڅېږي او بیا به دا پوښتنه هم کوو چې ګرانۍ چې دی هغه څومره حده پورې د شیرینو په خوراک باندې اثرانداز شوي ده. نن سبا اخترو باندې ډېر ښه کافي اثرات پرېوتي دي. د مخکیني غوندې کې کار اوس نن سبا نه دی ځکه چې مهنګي ډېره زیاته بې انتهایي سوې ده جي. او باقي بیا هم خلک هغه روایت دی جي هغه نه پرېږدي، راځي سوداګان اخلي خو جذبې سره اختر مناوۍ لګیا دي او د مخکې نه هم خلک لګیا دي سوداګان یې کوي انشاءالله. رضا بھائی تاسو کم ایټمونه تیاروئ او کم ایټم چې دی په داسې موقعو باندې زیات خرڅېږي خلک وړي؟ مونږ خو جي هر یو شیز تیارو د سویټ چې کوم یو دغه دي د هر یو بسکټو وغیره جي رسګولې، ګلاب جامن، پاینیپل کیکونه، ډرای کیکونه، هر یو شی تیارو جي. رزړواله مټۍ ډېره مشهوره دي، دا خلک ډېر زیاته خوښوي. خو نن سبا خلک زیات د رسګوله او ګلاب جامن او برفي ډېره خوښوي، دا ډېر زیات وړي. کتونکو څنګه چې موږ د دکاندار سره خبرې اترې وکړې د اختر خوشحالي او بیا د شیرینو خوراک په هکله باندې دلته کې خلک راځي او د اختر خوشحالۍ دپاره مختلف قسم شیریني، ګلاب جامن، برفي او نور داسې چې کوم ایټمونه دي هغه لازمن په خپلو خوشحالو کې دا شاملوي. دی د خپلې برفۍ ډېر زیات د خپل شیریني چې کوم دلته تیارېږي د هغې ډېر زیات صفت وکړو. موږ به هم وګورو چې دا مټۍ څنګه ده او دا دی چې څومره صفت وکړو دغسې ده او که نه ده. کتونکو واقعي چې د دې خو ذایقه هم ډېره مزېداره ده او ډېره تازه تیاره شوې ده خو اختر شپې پورې پته نه لګي چې همدغسې تازه به وي او که نه خو دی دلته کې تازه ایټمونه تیاروي. د اختر په شپه به همدغسې تازه مټۍ تاسو ته میلاوي.